بنظیر کلا که دو کسان که زخمی کرد که دو کلاهی پوچ چرنده مالگی چرا نمیدونیم شدم فوق نورده زمان شدی چنده بوش گراکان مالا ترجیح مالا گولو مالا ماسخت دارم مالگی خان چرا مدت است و کر شمشیل گیدر یده ډکې د خندا خبرې مالګي خان دی د ورور مصر دلبر خان شیراني راغلي دي ناستي دا ګوره سم سړي دي سم خلک دي خلک راځي ویډیوګانې دوی نن دا اعلان کړي غږ مصر دلبر جانه دوی نن دا اعلان کړي چې ګوره موږ نه لونیانو نم لونیو بچ شلې دي چې څوک هم ویډیو جوړوي سمه د اخلاقو په دایره کښې د اندر له موږ څخه جوړوي خبرې به خبرې څوک کوي نو پر وخاندي خوشحاله سي خو د دوی په اجازت تنګول به څوک نه کړي او چې دوی اجازت نه ورکړی دوی ویډیو نه جوړوي دا نن ویډیو د دوی په اجازت باندې تاسو ول چې جوړه کوي او د دلبر جان نظر شریک کوو چې دای څه بیا دی یار دای هر کال مین کار بلکې په هر هفته په جمعه باندې دای بیان وي د دلبر جان څخه پوښتنه کوو چې دا مینتوب کله شروع کړی دی او پرېږدې نه لږ ورانږدې سه څنګه خوند دی څومره ټیم کاري چې مینه ده کړې ده 14 کاله کاږي 40 کاله کاږي چې دا عاشق بیا په مینه کې تاسو خوندونه موندلي د ده څومره ټیم کاري ستا نه شروع کړې ده اچھا 22 کاله بیا چا مینه درسه کړې ده هر ځای دوکې دي اچھا او تا هغه یو بدل به د ویله مخکې څو کاله له مخه هم په یو ویډیو کې موږ دا کړې وه که د هغه مینهوالو ته وړاندې کړې دا مطلب دی چې دا یو خمارو سترګو ته وګوري خلک د دغه نه ځنې اخلي او دغه جوک مطلب مزاحیه ویډیو ده خو چې دا یې ورته وګوري دا یې ټانکه سي خمارې سترګې د یار مشرتوب څومره ګران کار دی دلبر جان اچھا ډوټۍ به پرېږدې قیمتونه به کې چلاږي مطلب بیا به مطلب په مینتوب کې ګټه سته او که نه بیخي نسته دا او دلبر جان چې د مینتوب هم خبرې وکړې دا یو خپل ګپ شپ دی دلبر جان په مینتوب کې ګټې نسته تاوانونه دي دی بالکل تاواني دی او برجان مالګي خان ډېر ښایسته خبرونه هم وایي دی د نظریې په باره کې دا خبرونه وایي لږ که داسې خبرونه ووایي ولاړ شه مالګي خانه لږ بیداره شه پیروزه کاکا مکای زوی دی خبرونه شروع کړه مالګي خانه د نظریې په باره کې بنظیر کلا که دو کسان بنظیر کلا که دو کسان کرتا که زخمی کرتا ہے There are sound that's there आवाज د لاندې دی څه د زوره په فول سپیډ بنظیر کلا که دو کسان که زخمی کرد که دو کسان که ټکان کرتا که د موقع که دو کسان که ټکان که بنظیر که او پاکستان که او د ولې د لنډۍ واله ساټوني بل نوم څه دی سم نوم تاریخ دی که توهیر دی توهیر پوچ چلنج دی مالګي خان نن بیا چیلنج ورکړی دی مالګي خان او تا جیبونه مې ورول پرې کړي وو بیا چیلنج ورکړی دی مقابله ته تیار یې مقابله ته چې کوم ځای راغواړي درانه نشي بازار ته زه نه ورته تیار یم باندې باندې ځای زه دا به سکي ډېرې مقابلې ګټلې دي پهلوان دی د سکي مالګي خان د سکي مقابله کړې ده شادر خان سره د سکي به مقابله ورځي شادر خان د سکي اچھا ته پته مشکل دی مالګي خان هر سړی خار دلبر څه وایي دلبر دا یې دلبر چران دی مالګي خان صفایي کړي
تاسو به خري خان ته کومې د څورې لونیان دي هغه د سنبال کړي دي ګړې پوړه کړي دي اچھا دا د مینتوب څه بیماري ده په ده کې څه علاج بس مړه یم په دې سره مینتوب دنیا ورګاري ګڼو یا کام نه دا څه شته دا یو خان دی چې کام د امداد کولو ویډیو ګوري یا د دشه نه د مرګ خان څخه وایي چې د کام ته څه خاص دی کان ته مدا خاص دي چیرې دی زما د شته چنده بوج کې راکان تاسو ورکشینه دا وکام ته د مرګ خان پیغام دی خزي چپ 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 مرګ خان وکام ته څه پیغام مدا خاص دي مال لپاره چنده بوج کې زر روپۍ ها چیرې شته نه وای نسه د ختماري د مرګ خان په زړه پورې خبره ده او کام له پکار دی چنده ورکي کنه و چنده به موږ شروع کو ان شاء الله چنده به چا سره دی په څنګه کې ها د دته به ذات خود دی ودته ورکوي مرګ خان هر څوک فاضل دی 2 لک پراکې دا وکړه 2 لک روپۍ کام جمع کی کله داس یو سړی پیدا سی یو سړی د پیسې اچھا کله چې ان شاء الله څوک وې دا ویډیو په خلک وګوري شیر کړي او بل ځای له ورسې نو د نظر شي مته کړی چې نه دا تاسو بس کې هم کله منګای دې تاسو په پاتې زه به تاسو سره چا امداد کړای ورسره مرګ خان ان شاء الله کوم چیرې مدد تاسو وکړ شمشله کېدل دي او چیرې مدد تاسو وکړ دا پور پرې کول غواړي تاسو مدد سره مو سره وکړ بس مرسته بکړې در سره ان شاء الله خالد داود البرخان او مرګ خان د دې په زړه پورې خبرې غب شپ دا خوند رنګ ډکې د خندا خبرې ډېره مننه کوم جانو د مرګ خان کلتور دیوته د ټیم وخت راکوم بل هغه